د افغان کډوالو پر سر پر پاکستان چا اول فشار راوړو د پوره جزئیاتو لپاره افغان نیوز سره اوسئ. سلام، وخت مو بخیر. په مکړې د نن ورځې تازه او مهم خبر ته له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر کمښت موندلی. اسلامي امارت وایي چې د پاکستان د لنډمهالي حکومت چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو په اړه فشار له کمولو ډاډ ورکړی دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دم ګډۍ هم له پاکستان د افغان کډوالو د راایستلو لړۍ د تیر په پرتله کمه شوې ده. نوموړي ټینګار کوي چې له بېلابېلو بندرونو څخه هیواد ته په ورځ کې نږدې 2000 کورنۍ راستنیږي چې په وینا یې دا د کډوالو د ایستلو په لړ کې کموالی ښیي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ټولو نیوز ته وویل چې په لومړیو ورځو او لومړیو اونیو کې شمیر زیاتو حتی 10 تر 15 او 20,000 کورنیو هم د ورځې له بېلابېلو دروازو راغلل چې کنټرول یې هم سخت و او وروسته دغه بهیر قرار شو. ښاغلی مجاهد دغه راز وایي چې په پاکستان ژمنه کړې چې نور به پر افغان کډوالو فشار نه راولي او د کډوالو د راستنېدو بهیر به عادي ساتي. د اسلامي امارت ویان څرګنده کړه تر اوسه چې هغه ژمنې دوی کړي دي دا وي چې نور فشار نه راوړي او وضعیت نارمل ساتي. دا ژمنه یې کړې او موږ هم کې جدي فشار نه دی لیدلی. له دې سره هم مهاله په پاکستان کې ځینې افغان کډوال هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه کمه شوې ده. په پاکستان کې افغان کډوال عتیق الله مهاجر وایي د کډوالو د جبري ایستلو لړۍ کمه شوې. دم ګډۍ د پاکستان د حکومت چلند له هغو کسانو سره چې قانوني اسناد لري او که یې نه لري نرم شوی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد روف څرګندوي باید یوه کډه غونډه ولري چې دوی ته ډاډ ورکړی شي. دا خوندیتوب باید رامنځته شي څو خلکو ته روحي او فکري ارامي رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو شمیر رسنیو د دغه هیواد لنډمهالي حکومت د لومړي وزیر لخوا لیکلي چې د 2023 زیږدیز کال په وروستۍ ورځ شاوخوا 1200 افغان کډوال افغانستان ته راستنه شوي.